د دوحې په خورا ګرمه هوا کې دغلته په دې ډیپلوماټیکه ودانۍ کې د طالب استازو زلمي خلیزات په مشرۍ د امریکایي لوري ترمنځ خبرې نهایي او تر ټولو حساس پړاو ته رسیدلي دي. مذاکرات د دواړو لورو ترمنځ لا هم د بندو دروازو تر شا دوام لري، خو وتوانېدم چې له 2.5 ورځو پرلپسې هلو ځلو وروسته له دغه طالب استازي سره خبرې وکړم. طالب ویاند او دغه تحریک غړی سهیل شاهین دا پړاو وروستی او برخلیک ټاکونکی بولي. زیاتوي پر څو محدودو مسایلو خبرې لا هم دوام لري او د طالبانو تر ټولو مهمه او اساسي غوښتنه چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش دی لا هم د دغو مذاکراتو تر ټولو اساسي ټکی دی. مذاکرات خو د تیرو شپږو پړاوونو کې په ډیرو مواردو بحث شوی ده او په کومو ټکو باندې چې اختلاف و هغه حل شوي دي. په دې پړاو کې په دې باندې کوشش کیږي چې نهایي شي او دا موافقتنامه نهایي شي او اعلان کړي. دغه طالب استازی د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش نه اعلانول او ټاکنې دوه هغه مسایل بولي چې په وینا یې د سولې پروسه تخریبوي. داسې یو دوه درې موارد شته چې هغه باندې به نن بحث کیږي، نو هغه خو چې بحث وشي له هغه وروسته سړی خبره کولی شي او هغه چې حل شي نو بیا به دا موافقتنامه اعلان ته آماده وي. اوس نو باید دې ته په تمه شو چې دغه مذاکرات څه ډول پایله ورکوي. حساس پړاو چې هر وخت د هر ډول پریکړې احتمال د دغې ناستې په پایله کې لیدل کیږي. ومه او تر ټولو وروستۍ ناسته آیا لار به